سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم مزریم د تیرو نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته راغلاست. چهارشنبه د 1440 هجري لمریز کال د لنډۍ 12 او د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر 3 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د صرافان هرات او سرسبز یشلر لوبه مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ په 22مه لوبه کې د صرافان هرات او سرسبز یشلر لوبډلې سره مخامخ شوې چې په پایله کې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه 0-0 مساوي پای ته ورسېده. په هلمند ولایت کې د کورني کرکټ پرمختګ څانګې له لوري چې څه موده وړاندې د اوو روزنځایونو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیل شوې وې، د عباس اتلانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د سیالیو پیل لوبه کې عباس اتلان او ګرشک اکاډمیو لوبډلې مخامخ شوې چې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته عباس اتلان اکاډمۍ پکې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې په خپل نوم کړه. محب الله همراز په 1507 منډو د دې سیالیو مخکښ توپ وهونکی او طلا محمد په 11 ویکټو غوره توپ اچونکی ونومول شو. د بلخ ولایت د فوټبال فدراسیون د لوري په مزار شریف ښار کې د فوټسال د غوره لیګ سیالۍ چې څه موده وړاندې د 11 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، بالاخره د احمدي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د لیګ په بڼه ترسره شوې چې په پای کې احمدي لوبډلې د 26 امتیازونو په ترلاسه کولو لومړی مقام، بلال پیتزا لوبډلې دویم مقام خپل کړ. یا د سیالۍ د فوټسال د ودې او د شمال زون لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکنې په موخه جوړې شوې وې. د سپورټ له ډګره وروستی خبر هم دا چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د 15مې اونۍ د سیالیو په لړ کې د سرخ پوشان خفافي او استقلال کابل لوبډلې سره مخ شوې چې په زړه پورې او د ډیرو ګولونو په لوبه کې سرخ پوشان خفافي خپل سیال 0 مات کړ. له دې بریا سره سرخ پوشان خفافي خپل درېیمه بریا هم ثبت کړه. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانې خبرونه د الله په امان.